مناسب عمر د واده کولو لپاره کوم دی؟ سلام، ستړي مه شئ، زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. د نارینه‌و د ښځینه‌و لپاره د واده کولو تر ټولو ښه عمر واده کول د هر ځوان او پیغلې خوب دی، خو ځینې ځوانان بیا واده ډېر مخکې او ځینې نور یې بیا ډېر وروسته کوي. خو سوال دا دی چې آیا په ژوند کې داسې کومه مرحله شته چې هغې کې باید سړی واده وکړي؟ آیا د واده مخکې والی او وروسته والی په مذهب پورې کوم تعلق لري؟ جواب: د ژوند په مراحلو کې داسې کومه مرحله نشته چې په هغې کې اسلام د واده په کولو امر کړی وي یا یې دغه مرحله محدوده کړې وي، بلکې اسلام د واده په کولو مطلق امر کړی دی. لکه الله تعالی فرمایي: د ناواده شویو هلکانو او جنکیو ودونه وکړئ، او حدیث کې راځي: څوک چې تاسو کې د واده وس او توان لري نو هغه دې واده وکړي، ځکه واده کول نظر له ښکته کوي او د فرج حفاظت کوي. نو واده کول یو داسې مضبوطه علاقه ده چې د دې په وجه د مسلمان کور جوړیږي او دین یې محفوظ کیږي، ځکه نبی علیه السلام فرمایلي: کله چې یو بنده واده وکړي نو نیم دین یې پوره شي او په باقي دین کې د الله تعالی نه ویریږي. نو اسلام صرف د واده کولو په تیزی ورکړې ده چې د مسلمان دین محفوظ شي او د وخت تهدید یې د سړي ظروفو او حالاتو ته پرېښی دی. نو کله چې د سړي نفسي، مادي او اجتماعي حالت برابر شي نو بیا دې واده وکړي. او په ځینو دولتونو کې بیا د واده کولو لپاره خپل قوانین او عادات او رواجونه موجود دي چې د هغې د وجې واده کول ډېر ګران وي. لکه په مهرونو کې زیات دغه رواجونو باید د اسلام شریعت مطابق وشي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: ښځې چې مهر کم وي نو هغه غوره ښځه ده. او بل حدیث کې راځي: د کوم سړي دین او اخلاق چې ښه وي هغې ته خپله خور لور په نکاح شرعي سره ورکړئ. او واده کول په اسلام کې ډېر حکمتونه لري، لکه الله تعالی فرمایلي دي: د الله تعالی د قدرت د نښو یوه نښه دا ده چې ستاسو ښځې ستاسو د جنس نه پیدا کړي دي، د دې لپاره چې هغوی ته تاسو آرام حاصل کړئ. بل حکمت یې دا دی چې د هلک او جنۍ ته عفت، پاکوالی حاصل شي. بل حکمت یې بیا دا دی چې د نبي علیه السلام امت زیات شي. او بل حکمت یې دا دی چې د نسلونو حفاظت وشي. نو د دې حکمتونو او فایدو د وجې که واده د بلوغ نه وروسته په کم عمر کې وکړی شي نو څه خرج به نه وي، او که د چا نفسي، مادي، اجتماعي حالت برابر نه وي نو د خپلو ظروفو له وجې یې وروسته هم کولی شي. او ځینې علما ویلي دي که د 20 کلنۍ نه مخکې واده وکړی شي دا به وختي وي، او که 20 کلنۍ نه وروسته وشي نو بیا به په خپل وخت حسابیږي. د یادونې وړ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 25 کلنۍ کې واده کړی و. ملګرو، خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.